بر اواز کړی زاتورو تیارو کوریم پم مسلمه پم زدت کوریم پم مسلمه پم زدت کوریم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شیر احمد افغان سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي دي. زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده د لمانځه وروسته آیت الکرسي ویل څومره ثواب لري؟ او دا آیت الکرسي د فرضو نه وروسته ویل کیږي که د سنتو نه وروسته ویل کیږي؟ د نسائی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د هر فرض منځه نه پس آیت الکرسي لولي د هغه او د جنت په منځ کې به صرف مرګ حائل وي. یعنی چې کله مړ شي الله رب العزت به د ده د مرګ نه وروسته ده ته د جنت نعمتونه وروښي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا هم ده چې کله مؤمن په قبر کې دفن شي او هغه دوه ملکې راشي د ده نه پوښتنې وکړي او د هغو د پوښتنو ځوابونه ورکړي، الله رب العزت به د ده په قبر کې ده ته جنت طرف ته کړکۍ خلاصه کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحیح حدیث نه معلومیږي چې آیت الکرسي د فرض منځه نه وروسته ولوستل شي. نو څوک چې د فرض منځه نه وروسته لولي د ده او د جنت ترمنځ صرف مرګ حائل دی. د دنیا ډیر کارونه م یاد کړل، ډیر م ترسره کړل او د ډیرو د ترسره کولو امیدونه هم لرو. نو راځئ خویندو او ورونو آیت الکرسي یاده کړئ. هغه آیت الکرسي چې تاسې د هر فرض منځه نه وروسته ولولئ ستاسو او د جنت ترمنځ به صرف مرګ حائل وي. چې کله تاسو وفات کیږئ د هغه نه پس متصل به الله رب العزت تاسې د جنت په نعمتونو باندې نازوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله تعالی د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړو او هغه مسنون اذکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې موږ ته بیان شوي هغه ترسره کړو تر څو مو رب العزت د جنت په تلپاتې او نه ختمېدونکو نعمتونو باندې ونازوي. په همدې بر اواز کړی زاتورو تیارو کوریم پم مسلمه پم زدت کوریم پم مسلمه پم زدت کوریم.